بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم ملګرو کې دې شنن اوازم زما خرابي خو بار حال په دې کلاس کې به زه تاسو ته ایډیمز د کوم ایډیمز موږ څه ته ویل شو ایډیمز موږ دې ته ویل شو کله چې موږ لفظونه را یوځای کو او هغه موږ سره یو خاص مینینګ یعنی یو سپیسیفیک مینینګ موږ سره جوړ کی د سبجیکټ په باره کې دې ته موږ څه ویل شو دې ته موږ ویل شو ایډیمز یعنی کو دا د ګروپ اف ورډ چې کومه ده دا کو کله موږ جدا کو نو بیا د دې چې کوم مینینګ دی کومه معنی ده هغه موږ سره ختمیږي نو په دې کلاس کې به زه تاسو ته ایډیمز کوم تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ پهله ایډیم موږ سره سره once in a blue moon once in a blue moon مطلب څه دی د دې مطلب دا دی an act that rarely happens یعنی هغه کار چې مطلب ډیر کم کیږي یعنی once in a blue مطلب څه دی دا مطلب دی چې کله یو داسې کار چې هغه مطلب ډیر کم کیږي یعنی ډیر کم کیږي اوس د دې اگزامپل سره I only go to meet my friends once in a blue moon یعنی زه خپل ملګرو سره صرف ملاویږم یعنی once in a blue moon یعنی ډیر کم ورسره ملاویږم بل موږ سره go down in flames go down in flames مطلب دا دی to fail suddenly and spectacularly یعنی چې کله یو انسان مطلب مکمل او څنګه پیل شي مطلب suddenly یعنی ډیر اچانک پیل شي نو دې ته موږ ویل شو go down in flames if you do not study your career will go down in flame یعنی وی کو ته مطالعه نه کې ته پړای نه کې ته سبق نه وای نو ستا چې کم کیریئر دی ستا چې ژوند کم را روان وخت دی نو دا به مطلب will go down in flames یعنی دا به شي دا به مکمل ته پیل شي اچانک به ته پیل شي نو د go down in flames مطلب دا دی چې ته مطلب اچانک پیل شي مطلب سپیکټیکولرلی مکمل به پیل شي ملګرو مې به زما واس هم خراب دی خو بار خاص ډیر لري راغلی مې د خپل کور نه خو بیا هم زه غواړم چې زه تاسو ته کلاس مس نه کوم او زه تاسو ته کلاس خامخا اپلوډ کوم بل موږ سره turn a blind eye مطلب سره to ignore something یعنی ته اوس په بازار کې روان خپل ملګری سی کو ځان په شپېلې کې پښتو کې موږ دوی ځان په شپېلې کو نو turn a blind eye مطلب سره to ignore something یعنی چې بالکل یو شی تسیم کې کنه ختم به مې چې مړه ما خو سیم نکو نو د دې اگزامپل سره را به تاسو په سنټنس کې څنګه استعمالوي I turned a blind eye when I saw my neighbor at a party یعنی ما په ځان شپېلې کو په پښتو کې موږ وی کنه چې ما کله خپل مطلب I saw my neighbor at a party یعنی چې خپل کم گاونډي دی هغه ما په پارټي کې چې کله سی کو ما په ځان سکو شپېلې مې پکو بل موږ سره spill the beans مطلب سره to reveal a secret یعنی چې کله تاسو سره یو داسې خبرې کنه چې هغه تا چاته نه ویلي نو کو تاسو څوک چې spill the beans یعنی مطلب ته یو خپل سیکرټ خبره وکړه یعنی ته یو داسې خبره وکړه چې هغه نه څوک هم نه خبر نو د spill the beans مطلب دغه دی اوس دا به موږ په جمله کې څنګه استعمالو we are planning a surprise party and Sumaya spilled the beans by telling it to my mother یعنی مطلب وی منګه چې کوم دی we are planning to a surprise party یعنی وی منګه پلانینګ منصوبه روانه کړې ده سرپرایز پارټي یعنی دسی پارټي چې مطلب بالکل چاته پته نه and Sumaya spilled the beans by telling it to my mother ویني سمیا چې کوم دی مطلب وی دې زما مور ته مطلب دا سیکرټ چې کوم دی ویلي یعنی دا موږ چې کوم پارټي روانه کړې ده نو دا څوکله سمیا چې کوم دی وی دا زما مور ته مطلب ویلي یعنی دا کم سیکرټ دی ریویل کو بل موږ سره see eye to eye مطلب دا دی to have the same opinion یعنی وستا یو ملګری دی ته ورته چې چر خورو او هغه مو چې بالکل چر خورو نو دا تاسو مطلب څه شو یعنی د چې کوم اوپینین دی دا چې کوم رائے دا تاسو په دې باندې مطلب یو رنګ دی تاسو په دې باندې اګری دی نو see eye to eye مطلب to have the same opinion یعنی چې تاسو دوانو د یو سیس په باره کې یو رنګ رائے نو دا به موږ په سنټنس کې څنګه استعمالو finally I and my partner see eye to eye on our future plans وی اخیره چې مطلب زه او زما چې کم پارټنر دی یعنی زما چې کم حصدار دی کم چې ما سره حصہ لري په دې سیس کې یعنی زما او هغه چې کم مطلب رائے د هغه مطلب سیم ټو سیم دی یعنی یو رنګ دی زمنګ چې کم د فیوچر را روان پلانز دي یعنی کمی منسوبې دي هغه باره کې زما او د ملګری را یو ده بل موږ سره the ball is in your court یعنی
د دې مطلب څه دی؟ اټس ناو یور ټرن ټو میک ا ډیسیژن اور ټو ټیک ډیسیژن. یعنی د بال از ان یور کورټ مطلب دا دی وستا نمبر دی چې څه وکړي ټو میک ا ډیسیژن چې یو فیصله وکړي جوړه کړي اور ټو ټیک ا ډیسیژن یا مطلب ټو ټیک ایکشن ټو ټیک ایکشن نو مطلب د دې څه دی چې مطلب یو ستا نمبر دی چې ډیسیژن جوړ کړي واخلي یا مطلب په دې باندې ایکشن والی. نو دا به موږ په سنټنس کې څنګه استعمالو؟ I have told you about the job. The ball is in your court. یعنی وی ما تاسو ته ویلي دي about the job یعنی د کار ما تاسو ته ویلي دي چې مطلب ستا نمبر دی چې ډیسیژن مطلب جوړ کړي او بل څه وکړي فیصله جوړه کړي او مطلب په هغې باندې چې کوم یا ایکشن والی یعنی د آر مطلب څه دی یا. بل موږ سراسر miss the boat. miss the boat مطلب څه دی؟ to miss an opportunity. یعنی چې کله اوس مثال خبره یو ځای کې اگزامپل به درله څه درکړم، اوس په یو ځای کې یو اپر لګېدلی چې دې ځای کې چا مطلب دا څیز واخیستو نو دله به موږ دومره پریر څه ورکوو او که ته دغه مس کې نو د دې مطلب سره مس د بوټ یعنی ټو مس ان اپرچونټي یعنی یو ځای کې یو موقع تاته یو چانس یې هغه ته مس کی نو د دې مطلب دا دی. مس د بوټ مطلب دا دی چې ته کله په یو ځای کې یو چانس مس کی نو دې ته موږ ویل شو مس د بوټ. یعنی دا موږ په سنټنس کې څنګه استعمالو؟ he missed the boat when he didn't reach for the interview on time. یعنی هغه موقع مس کړه، کله مس کړه؟ هغه مس کړه چې کله هغه انټرویو په ټایم باندې ورنه رالی. نو تاسو کوشش کوئ چې تاسو کم ځای کې هم څه کار خو می نو تاسو کوشش کوئ چې هغې له په ټایم باندې ځئ. یعنی ډیسپلن یو داسې څیز دی چې کله تا کې ډیسپلني نو بیا به انشاءالله تاسو په یو ځای کې هم ناکامیږئ. یعنی که تاسو څه کار خو می تاسو کوشش کوئ چې هغې له په ټیم باندې ورځئ. ملګرو زه بل ځای ته راغلی یم خو بهرحال زه تاسو لپاره کلاس نه مس کوم. نو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو خیال ساتئ. او که چېرته په دې ویډیو کې اواز مسلئ نو زه ډېره بخښنه غواړم. والسلام.